د جلال آباد ښار اومې امنیتي حوزې ځواکونو د غلو هغه 14 کسیزه ډله نیولې چې د ښار بېلابېلو برخو کې به یې له خلکو د وسلې په زور غلاوې کولې. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان سید طیب حماد هوریت راډیو ته وویل د غلو دغه ډله د جلال آباد ښار اومې امنیتي حوزې مربوطاتو کې نیولې ده. د ننګرهار امنیه قمندانۍ اړوند د اومې امنیتي حوزې زړور امنیتي ځواکونو د غلو 14 کسیز بانډ نیولی چې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې به د توفنچې او چاقو په زور د خلکو څخه موبایلونه، پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل چې مجاهدینو د یو عملیاتو په نتیجه کې دی لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی چې اوس تر پوښتنه او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. نیول شویو کسانو هم منلي چې د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې به د غیر قانوني وسلو په زور له خلکو موبایلونه، نغدې پیسې او نور توکي غلا کول. موږ کور لکه غلا دپاره تللي او کور والا موږ ویشتو او بیا مجاهدین راغله موږ یې ونیو سره د یو میل تمانچې سره. غاچکو په ساحه کې یو بایسکل یو موبایل مې غلا کړی او د اومې حوزې امنیتي لخوا ونیول شو او ډېر په دې کار ډېر پښیمان یو. په ورته مهال د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو دغه اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې هیڅ چاته د امنیت خرابولو اجازه نه ورکوي. د غلو دغه ډله چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوې ده، موږ دغه اقدام ستایو او په راتلونکي کې هم د دغسې اقداماتو غوښتنه کوو تر څو څوک دغه جرأت ونه کړي چې د ښار او د سیمې امنیت وګواښي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ امنیتي ځواکونو هم د موټرو د غلو یوه ډله نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې وه. عزیز الحسن نعماني، هوریت راډیو، جلال آباد.